بالاخره خبره رسوا شوه. ولسمشر محمد اشرف غني د سقوط په وخت کې له ځانه سره څومره پیسې وړي دي. پاتې نور جزئیات همدلته وګورئ او زموږ AFG نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی مفتي سیګار په خپل نهایي راپور کې چې ابتدایي برخه یې د جون په اومه خپره شوې وه ویلي دي چې د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني له کابل څخه د پیسو د انتقال د ادعاو په اړه د سیګار د مرکې وړاندیز رد کړی، خو مدافع وکیل د سیګار استول شوې پوښتنې په لیکلي بڼه ځواب کړي دي. سیګار وایي دا پوښتنې د غلا شوو پیسو د ادعاو د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه وي. راپور وایي چې د مخکني ولسمشر غني مدافع وکیل د جولای په 28مه نیټه د دوی د 50 پوښتنو له ډلې څخه یې یوازې 6 پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. وایي دا پوښتنې د مارچ په 18مه نیټه استولې وې. سیګار صاحب ویلي چې په بیړه له افغانستان څخه وتلو الوتکې کې د خلکو ځای په ځای کولو د الوتکو ظرفیت او په سیمه کې عیني شاهدانو ته په کتو داسې ښکاري چې له کابل څخه د تیښتې په وخت کې له غني سره الوتکه کې تر 15 لکه ډالرو زیات وه. د سیګار راپور وایي چې د عیني شاهدانو په اساس په هغه 3 الوتکو کې د غني د انتقال لپاره ترې کار اخیستل شوی سامانونه لږ وو، خو په ځینو کې شخصي وسایل او په ځینو کې نغدې پیسې وي. یو چارواکي ویلي چې په دغه هلیکاپټر کې موجود و له هر کس سره ممکن 15,000 یا 10,000 ډالر و. سیګار وایي چې د جمهوریت ریاست د عامه حفاظت مشر په بکس کې دغه ریاست بودیجه چې د میاشتې 250 ډالر و. راپور وایي د دغه دفتر مشر له غني سره یو ځای له کابل څخه وتلی او دا بکس یې هم انتقال کړی دی. همداراز د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د مرستیال رفیع فاضل په بیه کې هم د دغې ادارې میاشتنۍ بودیجه وه چې 240,000 ډالر کېده. سیګار وایي دا پیسې د ښاغلي محب په غوښتنې د دغه شورا د مالیې څانګې څخه اخیستل شوي دي. سیګار د یو لړپوړي مخکیني افغان چارواکي له خولې ویلي دي چې ولسمشر غني میرمن رولا غني هم 800,000 ډالر لرل. له افغانستان څخه ازبکستان ته ورغلي الوتکې پلټل شوي او وسایل د چیک او پلټنې لپاره مسؤلینو ته سپارل شوي او له هر کس څخه د هغه وسایلو په اړه پوښتنې شوي دي. ځینو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ار کې 15 میلیونه ډالر موندل شوي. هغه د ولسمشر غني خپلې پیسې وي او هغه هم دا اعلان کړی و چې د دغه پیسو په اړه سیګار پوښتنې ته د ښاغلي غني مدافع وکیل ویلي دي چې ولسمشر غني دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرنۍ کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوري ریاست کتابتون د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت کلنۍ بودیجه 215 میلیونه ډالر وه چې د طالبانو ضد وسلوالو او نورو عناصرو باندې هم لګول کېده. د اګست په 14مه نیټه د ملي امنیت له خزانې څخه ورکې شوي دي، خو یو چارواکي ویلي چې ورکې شوي نه دي بلکې طالبانو ته انتقال شوي. د سیګار راپور وایي چې د جمهوري ریاست ځینو کارکوونکو چې یو اندازه پیسې یې لرلې په 120 ډالرو یوه تیاره کرایه کړې وه او ابوظبي ته تللي دي. وایي پاتې پیسې په 450 افغانان ویشلي دي. په کابل کې د روسیې سفارت هغه وخت د روسي دولتي خبري آژانس RIA ته ویلي چې ولسمشر غني له کابل څخه د تیښتې په مهال 1.8 میلیونه ډالر له ځانه سره وړي دي، خو په دې اړه یې جزئیات ورکړي نه وو. ښاغلي غني متحده عربي اماراتو ته له رسېدو وروسته په خپلو خبرو کې دا ادعا رد کړې